سلامونه او نیکې هیلې مو یو ځل بیا ومنئ دوستانو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ وئ او د صحت کلي به مو پر تن وي. دوستانو نن ویډیو کې تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شئ چې د یوټیوب چینل سبسکرایبر زیات کړو. دا چې تېره ویډیو کې مې تاسو ته د یوټیوب چینل مکمل سیټینګ ښودلی و چې څنګه موږ او تاسې د پیسو والا یوټیوب چینل جوړولی شو. نو دا چې ډېری ملګرو به یوټیوب چینل جوړ کړی وي که بیا هم کوم دوستانو یوټیوب چینل نه وي جوړ کړی کولی شئ هم د ویډیو ډسکرپشن کې لینک شته د هغې ویډیو لومړی تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ او وروسته یوټیوب چینل سبسکرایبر چې څنګه زیاتېږي هغه به انشاءالله تاسو ته په همدې ویډیو کې وښیم. نو دوستانو د یوټیوب چینل جوړولو لینک همدې ویډیو ډسکرپشن کې شته. په یوټیوب کې تاسو لومړی یوټیوب چینل جوړ کړئ او له هغې وروسته ځان لپاره سبسکرایبر هم زیات کړئ. نو دوستانو د سبسکرایبر زیاتولو لپاره نن درته په ویډیو کې مکمله طریقه هم چې څنګه به موږ او تاسې سبسکرایبر زیاتوو. دا چې ډېری ملګري هم دا مشکلو سره مخ وي چې هر کله یوټیوب چینل جوړ کړي له هغې وروسته د واچ ټایم او سبسکرایبرو ستونزو سره مخ شي. نو دوستانو انشاءالله دغه پروسس په مکمل تاسو ته په ویډیو کې ښایمه. دوستانو دلته تاسو ته ښکاري چې زموږ یوټیوب چینل چې دی په ډېر کم موده کې همدغه مرحلې ته رسېدلی دی. تقریبا په یو څو میاشتو کې همدې 2033 سبسکرایبر یې اخیستي دي، همدې مرحلې ته رسېدلی دی. نو دوستانو دا چې سبسکرایبر هم څه ډول زیاتېږي هغه طریقه به انشاءالله تاسو ته مکمله په ویډیو کې ښایمه. نو دوستانو په ویډیو باندې پیل کوو، خو مخکې له دې چې دوستانو په ویډیو باندې پیل وکړم په ډېره مهربانۍ سره هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره ویډیو ته لازمي یو لایک ترسره ورکړئ. ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. دا چې دوستانو زه یوټیوب ته راځم همدلته یوټیوب ته او تاسو ته به د سبسکرایبرو مکمله طریقه ښایمه. دوستانو دا دی دوستانو موږ ته یوټیوب را خلاص شو. دلته به تاسو له دې ځایه یو ځل اګزیټ شئ او دلته به تاسو خپلی لوګو باندې کلیک وکړئ. لاندې تاسو ته ښکاري همدې نه. دوستانو تاسو به همدلته خپل چینل ته راشئ. دلته به په ویو چینل باندې ورته کلیک واخلئ او تاسو چینل ویډیوګانې به دلته شو کېږي. دوستانو دا دی ما خو همدې چینل ته یوه ویډیو اپلوډ کړې ده، همدا شارټ ویډیو مو ورته اپلوډ کړې ده. تاسو کولی شئ لانګ ویډیوګانې هم اپلوډ کړئ. نو دوستانو له هغې وروسته تاسو ته پورته لیدل کېږي 3 ډاټس، همدې نه به دوستانو تاسو کلیک واخلئ او شیر بټن به ورته کلیک واخلئ. دوستانو دې نه مو چې هر کله کلیک واخیسته اوس تاسو کولی شئ د خپل یوټیوب چینل لینک چې دی په واټساپ، ټلګرام او فیسبوک هر ځای کې دوستانو تاسو شیر کولی شئ د خپل یوټیوب چینل لینک. نو دوستانو دې لپاره ما تاسو لپاره په ټلګرام کې یو ځانګړی ګروپ هم جوړ کړی دی چې څنګه د یوټیوب چینل سبسکرایبر هم زیاتېږي. دلته تاسو ته ښکاري هلال ټیکنیکل ګروپ. همدې ګروپ ته دوستانو تاسو راشئ او یو بل سبسکرایب کړئ. انشاءالله تاسو به په ډېره کمه موده کې خپل د یوټیوب چینل سبسکرایبر هم پوره کړئ. نو انشاءالله موږ به هم ستاسو چینلونه سبسکرایب کړو او انشاءالله په پوره محنت سره به تاسو سره زه همکاري کوم او تاسو چینلونه په پرمختګ به در سره پوره همکاري کوم. دوستانو تاسو همدې ګروپ ته راشئ او انشاءالله تاسو په اسانۍ سره دلته سبسکرایبر هم پوره کولی شئ. نو دوستانو دغه ګروپ لینک به ما تاسو ته همدې ویډیو ډسکرپشن کې اچولی وي. رسما کولی شئ همدغه ګروپ ته راشئ او دلته یو بل سبسکرایب کړئ، یو بل ته لایک ورکړئ، یو بل سبسکرایب کړئ، یو بل فالو کړئ او په دې ډول سره به تاسو ډېره کمه موده کې خپل د یوټیوب چینل سبسکرایبر هم پوره کړئ. نو دوستانو اوس همدلته راځم. اوس دوستانو تاسو کولی شئ د مور اپشن ورته کلیک واخلئ او دلته به تاسو دغه لینک کاپي کولی هم شئ. یا دوستانو دا خو له دې ځایه تاسو دلته لیکلی دي کاپي ټو کیلبورډ، همدلته تاسو اوس دوستانو کاپي کولی شئ. خو دوستانو زه له دې ځایه نه کاپي کوم. اوس دوستانو دغه لومړۍ طریقه مې تاسو ته وښودله چې تاسو خو یوازې یوټیوب چینل لینک کاپي کولی شئ. اوس دوستانو دغه طریقه چې ده همدغه تاسو ته په ویډیو کې ښایمه. اوس دوستانو زه به په ویډیو باندې کلیک واخلم او دا د دوستانو دغه زموږ ویډیو ده. نه یې تر اوسه پورې داسې خاص لایک اخیستی دی او نه دغه کوم سبسکرایبر هم لرم. اوس دوستانو زه په شیر بټن ورته کلیک اخلم او دغه لینک به دوستانو له همدې ځایه اوس تاسو شیر کولی شئ. یو خو دا چې تاسو سبسکرایبر به له ویډیو سره زیاتېږي او بل به تاسو واچ ټایم دلته زیاتېږي، یعنې تاسو ویډیو به هم کتل کېږي له دې ځایه که تاسو د ویډیو لینک راواخلئ او تاسو سبسکرایبر به هم زیاتېږي، یعنې تاسو دواړه کارونه په یو ځل ترسره کولی شئ. که تاسو یوازې دوستانو د یوټیوب چینل لینک راواخلئ تاسو سبسکرایبر به هم زیاتېږي او واچ ټایم به بیا نه زیاتېږي. نو دوستانو اوس زه غواړم دغه لینک په واټساپ یا مثلا زه غواړم ټلګرام کې زموږ ګروپ کې نشر کړم. دغه دوستانو زه دا د ټلګرام باندې کلیک کوم او دغه لینک چې دی زموږ ګروپ کې شیر کوم.
دا دی دوستانو زموږ لینک چې دی همدا به شیر شي. اوس دوستانو دلته چې تاسو کلیک واخلئ دا دی زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تاسو به رسماً هغې ویډیو ته بیایي. دا دی دوستانو ما کلیک ورباندې وکړ همدې ویډیو ته لاړمه. اوس دوستانو تاسو په دې سره په اسانۍ سره کولی شئ چې دا ډول سبسکرایبر هم زیات کړئ. اوس دوستانو تاسو ته په لانګ ویډیو کې بیا همدې ځایه تاسو کولی شئ د شیر بټن چې ښکاري همدې ځای به تاسو لانګ ویډیو لینک له دې ځای راواخلئ او په وټساپ ګروپونو کې او فیسبوک به یې خپلو دوستانو سره شیر کړئ. نو دوستانو دا چې ډیره مهمه اسانه طریقه ده. په دې سره تاسو کولی شئ په ډېره اسانۍ سره د یوټیوب چینل سبسکرایب په یو څو میاشتو کې پوره کړئ. دوستانو که تاسو خپل یوټیوب چینل لپاره یو څو میاشتې زیار وباسئ لاره نه ده چې تاسو به له میاشتني معاش څخه برخمن نه شئ. نو دوستانو که تاسو یو څو میاشتې زیار وباسئ نو تاسو به حتما له خپل یوټیوب چینل څخه پیسې ترلاسه کولی شئ. نو دوستانو دا خو د یوټیوب چینل سبسکرایبرو طریقه وه چې درې طریقې مې تاسو ته وښودلې. یو به تاسو لینک راواخلئ او د هغې سره به تاسو سبسکرایبر هم زیاتېږي او دوهم ځای کې به تاسو ویډیو لینک ملګرو ته په وټساپ کې ټلګرام کې او فیسبوک مسنجر هر ځای کې چې تاسو ورته ولیږئ دا سبسکرایبر او واچ ټایم به دواړه زیاتېږي. او بل تاسو شارټ ویډیو لینک هم له شیر بټن څخه راخیستی شئ. څنګه تاسو ته ښکاري همدې څخه به تاسو له لانګ ویډیو یا غټ ویډیو لینک راواخلئ او خپلو دوستانو ته به یې شیر کړئ. اوس دوستانو ما خو لینک راواخیست او کپي به کړ. اوس دوستانو زه غواړم له ټلګرام څخه دغه لینک راواخلم. اوس به دلته تاسو کلیک وکړئ او لاندې تاسو کپي لینک همدا راځي. اوس دوستانو زه غواړم چې دغه په وټساپ کې هم نشر کړم. په دې ډول سره دوستانو تاسو خپلو ملګرو سره لینکونه لیږلی شئ او په اسانۍ سره ورسره چاټ کولی شئ. مثلا دوستانو زه به هم دغه ګروپ ته لاندې زما یو ګروپ شته همدې ته به یې ولیږم. دوستانو همدغه ګروپ چې دی همدلته به دوستانو دغه ولیږم او دلته به کلیک ورباندې وکړم او دغه به پیسټ کړم. دا د دوستانو ما کلیک ورباندې وکړ او زموږ لینک چې دی همدلته پیسټ شو. نو دوستانو په دې ډول تاسو په اسانۍ سره کولی شئ د یوټیوب چینل سبسکرایب په یو څو میاشتو کې پوره کړئ. نو دا چې دوستانو تاسو لپاره مې ټلګرام کې مخکې یادونه وکړه چې دلته ګروپ شته راشئ او انشاءالله تاسو به یو بل سبسکرایب کړئ او موږ به هم تاسو سبسکرایب کړو. هېڅ په دې کې مشکل نشته. موږ به تاسو سبسکرایب کړو او تاسو سپورټ او حمایت به هم ترسره کوو. نو څومره چې مو تر وس وي هغه کوشش او همکاري درسره کوم پوره انشاءالله که بیا هم کوم مشکل و هغه ته به لاره او حل لاره پیدا کوو. نو دوستانو په دې ډول سره تاسو کولی شئ په ډېره اسانۍ سره په څو میاشتو کې د یوټیوب چینل سبسکرایب پوره کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښه شوه لازم یو لایک درسره ورکړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو دوستانو په وروستۍ کې بیا هم یادونه کوم چې د ټلګرام ګروپ ته راشئ او دلته به تاسو په اسانۍ سره یوټیوب چینل سبسکرایب زیات کړئ. ملګرو دا خو د سبسکرایبرو زیاتولو طریقه وه چې موږ او تاسو څنګه کولی شو د یوټیوب چینل سبسکرایب زیات کړو. نو دوستانو له هغې وروسته دوهم قدم که موږ او تاسو ته د یوټیوب چینل د منیټایزیشن لپاره 4000 ساعته یا 4000 ګنټې واچ ټایم ډېر مهم دی چې هغه باید موږ او تاسو حتما پوره کړو. نو دوستانو انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به راځم او تاسو ته به د یوټیوب چینل ویوز یا واچ ټایم زیاتولو طریقه به هم وښیم. ډېره اسانه طریقه ده او تاسو به په ډېره اسانۍ سره وکولی شئ چې 4000 ساعته واچ ټایم پوره کړئ. نو دوستانو انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به په همدې باندې بحث کېږي. تر بلې ویډیو پورې ما هلال خوستي ته اجازه راکړئ. هر چېرې چې یاست خدای په امان.